اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، زه یم ستاسو د خوږ زړه ملګری هدایت الرحمن یوسف دی. د M6L 2010 په ټریننګ کې تاسو ته خوش آمدید ویم. نن چې دی د M6L 7 کلاس دی ګرانو قدرمنو کتونکو. M6L کې نور به مخ په وړاندې بوځو. M6L کې دا زما سره اوپن دی، راځئ زما سره اوسئ. د تیر شوي کلاس کې مونږ انزټ مینیو شروع کړو. انزټ مینیو کې مونږ د سکرین شاټ آپشن پورې راغلي ګرانو قدرمنو کتونکو. نن به مونږ شروع کوو چاټ آپشن. په چاټ آپشن کې چې دی زما سره مختلف قسمه چې دی د چاټس مختلف قسمونه دي. فرض که تاسو په کالم کې چاټ جوړول غواړئ، یا په لاین کې چاټ جوړول غواړئ، یا په پای کې، یا په بار کې، یا ایریا سیکټر یا ادر چاټ تاسو راغستل غواړئ، دلته زما سره څه دی په دې چاټ آپشن کې مونږ دغه فرض که تاسو چاټ جوړول غواړئ یا چاټ راغستل غواړئ، انزرټ کول غواړئ، نو تاسو به سجل کوئ. د هغې نه وړاندې به تاسو له کومه ډیټا کې چې تاسو چاټ جوړول غواړئ نو هغه به تاسو له څه کول پکار وي، ضروري سلیکټ کول پکار وي هغه ډیټا. ما دې له سجل کړو، زما سره د دې چې دی یو چاټ ماته کریټ شو ګرانو قدرمنو کتونکو. د فزیکس کیمستري فزیکس بیالوجي زما سره یو چاټ سلیکټ شو چې پای کې ما سجل کړي. د کیمستري هغه کم مارکس چې دي زما سره هغه ماته ښیي په فرض که په 2011 کې زما سره د دې چې کوم مارکس راغلي ګرانو قدرمنو کتونکو نو هغه ماته ښیي په کیمستري چې دي هغه دا راغلي، د فزیکس دا راغلي، د بایو دا راغلي. بایو چې مونږ ته په ګرین کلر کې ښیي، فزیکس مونږ ته په ریډ کلر کې ښیي، او کیمستري مونږ ته په بلو کلر کې ښیي. تاسو د دې ځای نه سجل کولی شئ. د دې مختلف قسمه مونږ له چې راکړلي ډیزاین چې مونږ له راکړلي نو تاسو د دې ځای نه سجل کولی شئ. د دې مختلف قسمه ډیزاین چې دي اخیستی شئ. په کم یو کلیک کې زموږ سره سجل کېږي، ډیزاین زموږ سره راځي. د دې ځای نه هم تاسو سجل کولی شئ، د دې مختلف قسمه ډیزاین اخیستی شئ. نو دا خو زموږ سره چاټ و، زموږ سره ګرانو قدرمنو کتونکو هغه هم کالم. په دې کې تاسو مختلف قسمه فرض که تاسو په لاین کې اخیستل غواړئ نو دې ځای نه به سجل کوئ، لاینز به سلیکټ کړئ. مختلف قسمه لاینز تاسو سلیکټ کولی شئ. فرض که ما دا سلیکټ کړو، دا مې سلیکټ کړو، د دې تاسو سجل کولی شئ. مختلف قسمه لاین زما سره اخیستی شي. دې کې مختلف قسمونه د دې ځای نه تاسو سجل کولی شئ، د دې قسمونه اخیستی شي. دې ځای نه تاسو ادر چاټس هم په دې کې انزرټ کولی شئ. فرض که دا ډیټ تاسو په ادر چاټ کې لکه فرض که ظاهرول غواړئ نو سجل کولی شئ، د دې ځای نه کولی شئ. نو ګرانو قدرمنو کتونکو دا خو زموږ سره چاټ آپشن و، زموږ سره په انزرټ مینیو کې. بل چې پکې زموږ سره راځي هایپر لینک آپشن راځي ګرانو قدرمنو کتونکو. دا کوم آپشن دی نو فرض که تاسو غواړئ چې موږ په دې ډاکومنټس کې بل ډاکومنټس د دې سره لینک کو، یا بل نور څه ډیټا د دې سره لینک کو، یا دا د بل یو سره لینک کو، نو هغې دپاره دا آپشن استعمالیږي. دلته زما سره د ټیکسټ باکس چې دی نو ټیکسټ باکس چې دی زما سره ګرانو قدرمنو کتونکو دا چې کله په دې باندې تاسو کلیک کوئ نو دلته زما سره یو داسې یو لاین زما سره مونږ ته ظاهر شي د کرسر په ځای باندې. د کله چې دا تاسو دلته ډریګ کړئ نو دلته زما سره یو باکس کریټ شي چې په هغې کې تاسو سجل کولی شئ. رایټینګ زما سره تاسو کولی شئ. بل آپشن چې پکې زما سره کوم راځي هغه راځي پوټر او هیډر. تاسو د دې ځای نه سجل کولی شئ. د شیټ هغه پوټر او هیډر چې دی زما سره هغه تاسو د دې ځای نه پوټر او هیډر هغه سیټینګ تاسو برابرولی شئ. دلته راځي ورډ آرټس راځي. تاسو د دې نه مختلف قسمه فرض که تاسو په دې شیټ کې څه لیکل غواړئ، څه تحریر لیکل غواړئ نو هغه تاسو د دې ځای نه لیکلی شئ. فرض که زه لیکم ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. نو ګرانو قدرمنو کتونکو دا زما سره ساري تاسو د دې ځای نه سجل کولی شئ، د دې سایز کمولی او زیاتولی شئ. زما سره شي ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. دې ځای نه تاسو سجل کړو. مختلف قسمه د دې هغه تاسو ډیزاینینګ چې دی هغه هم چینج کولی شئ، کلر هم چینج کولی شئ. زما سره دې ځای چې دی د دې د کوم بیکګراوند کلر چې دی تاسو د دې ځای نه سجل کولی شئ، چینج کولی شئ. زما سره دې چې دی مختلف قسمه ایډیټینګ د دې ځای نه کېږي. فرض که تاسو د دې ځای نه سجل کول غواړئ، کلر د دې چینج کول غواړئ نو هغه د دې ځای نه کېږي. د دې ځای نه فرض که تاسو
شیپس بدلول غواړئ نو زما سره سجل کېږي د دې ځای نه کېږي زما سره. بل آپشن کې پکې دی زما سره سیګنیچر لاین او ابجیکټ دی. بل پکې دی زما سره ایکویشن دی ګرانو قدرمنو کتونکو. نو دې ځای کې نه تاسو سجل کولی شئ ایکویشن نه اخیستی شئ. نو ګرانو قدرمنو کتونکو د نیکسټ کلاس پورې ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان، الله نگهبان.